محترم مفتي صاحب یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې حاجیان حج ته ولاړ سي، هلته په کعبه شریفه کې پټوګان اخلي، عکسونه اخلي. دغه عکسونه اخیستل جایز دي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وروره، تصویرونه په شریعت کې ناروا دي، بالکل ناروا دي. خو زما خپله دغه د ځانه څه کتابو کې د دیوبند علماو متفقه رایه ده چې پټوګان په شریعت کې حرام دي، او د حدیثو څخه هم معلومیږي په حدیثو کې چې مو کتلي دي دا حرام دي. لیکن و یو داسې ماحول ته راوتلی یو چې فدایي حمله کوي، پټوګان یې را روان دي، ویډیو یې را روانې دي. مجاهدین چې جهاد کوي د فتح حالات او د دې د مظلومیت حالات دا را روان دي. د مسلمانانو د غیرت چې د اسلام د جذبې د پیدا کېدو حالات وي، دا چې انسانان تشکاره دا شخوند کوي. او بیا د دې سره په دې خوا د هلال کمیټې کې دغه کوي، اعلان کوي، هغه لوی مفتی پر ټي وي باندې هم یې په لایف ویډیو باندې هم یې مجلس کوي. مفتیان چې فتوا باسي پر د مخامخ ډایرکټ مخامخ ویډیو باندې خبرې کوي، ولګوري او د بل سره ویني په ټیویانو کې وي. دغه خلک چې دا پر نت باندې چلیږي، دا په ریډیو کې او په جلسو کې دا څونه غټ مفتیان وي چې دا فتواوی جوړ کړي دي. دغه مفتیان ټول په نت کې ښکارا دي. دغه اوس یو ناپو بل سړی چې ورته وګوري بهراوی ملایان په خپله دا کار کوي، موږ ځینې بندوي. نو دا د ملایانو دا علاقه دا ما په خپله اورېدلې ده چې د ملایانو خبرې پرېږدي. نو دغه د ملایانو خبرې چې وایي پرېږدي، دوی باره خپل کار نور په مخه واخلي، باره چې نور کار یې خپله په مخه واخلي، په ګناه پسې اخته سي، ډېر زیات باره په ګناه اخته سي. نو اوس په انټرنیټ کې پټوګان را روان دي. دا د انټرنیټ پټوګان چې دي د دې څه چې څونې ځان سړی کتلی سي باید ګوري، او که نه ځینې کتل کېدی باید هغه ناروا کارونه نو نه پکې وګوري. نو اوس سړی بازار لره ولاړ سي، په بازار کې قسم ښځې وار څوک وي، بیا به نو که بازار لره نه تلې، بیا خو نو ته د بازار څخه خلاص وې، نو خو بازار کې نور انسانان ګرځي. نو اوس په نیټ کې دغه د نیټ څونې فایدې چې دا خلک یې اوري یا یې ویني، دا څونه غټه فایده ده. نو ضرورت رالی چې ضرورت رالی، بیا خو محظوره هغه ناروا شیان چې ضرورت یې روا کوي. امام بخاري یو باب ایښی دی په بابت کې د ګندنې او د هوږې او د پیازو په حق کې، چې ګورې حدیث پر دا راسي چې ګندنه او هوږه که خوړلې او ماجت له دې نه ورځي، چې ګورې بل حدیث دغه رقم دی، چې ګورې بل حدیث بیا راځي، چې ګورې بل حدیث پرله پسې دغه حدیثونه چې وایي ګندنه خوړلې، هوږه خوړلې، ماجت له دې نه راځي. خو یو ملا به چا نه لیدلی چې نن نو ماجت له دی نه راغلی په دې خاطر چې د هوږه خوړلې وه یا ګندنه خوړلې. خو د دې معنا څه ده؟ د دې معنا دا ده چې عمومي بلوا پر راله، معنا حالات دې ته راووتي چې د دې شیانو خوراک ډېر سو، دی ځان نسي ځینې ساتلی، چې ځان نسي ځینې ساتلی، ملا او امي ټوله پکې رالو. دا دي دغه رقم نسوار دی. نو نسوار خو هم د نشې شی دی، او هم په لوډو په ښار کې څونه نسوار به مصرفېږي، دغه روپۍ چې پر د نسوارو باندې ورکول کېږي دا په خاورو کې لوېږي. نو دا جایز بولي یو سړی، دا اسراف نه بولي. نو اوس چې عمومي بلوا باندې راله، دغه د هر چا خوله د نسوارو ډکه ده، او د چا څه به دي نه اورېدلي چې دا کار د اسراف دی، دا روپۍ بې ځایه ته مصرفوي. نو زما په دې خاطر باندې دغه د اسلام ګټې چې پکښې دغه کارونه چې په خلکو کې دونې جذبه سته، دا د تحریک دا ویډیو چې دا را روانې دي، دا د فدایانو، دا د مجاهدینو، دا خو به ګر سره یو مخ ختمې کړي وای، بندي کړي به ولای، ولې نه بندوي؟ نو خو د دې معنا دا ده چې یا خلک دعاوې ورته وکړي، او یا د دوی په حال خبر سي، او یا د اسلام جذبه و خلکو ته معلومه سي چې په خلکو کې دونې جذبه سته. اسلامي کار دی، د اسلام دپاره وي یو کار کېږي، او که کار نه وي د اسلام دپاره، بیا هغه پټوګان په شریعت کې بالکل حرام دي. جدید فقهي مسائل اول جلد 224 صفحه وګورئ. والله اعلم.